حامد کرزی د ښځو نړیوالې ورځې په اړه باید ښځو ته د پرمختګ او ونډې فرصتونه او نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي. سلام، وخت مو بخیر. پخواني ولسمشر حامد کرزي د مارچ 8 د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغان میرمنو د خپلواکۍ او کلتوري پرمختګ پر ګډون په ټولو مبارزو او بدلونونو کې د نارینه‌وو ترڅنګ فعاله ونډه اخیستې او د وطن د آبادۍ لپاره یې خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. کرزي زیاته کړې چې د افغانستان اوسني او راتلونکي حالت د ښځو او نارینه‌وو په ګډ او معنادار ګډون پورې تړلی دی او د دې لپاره باید ښځو ته د پرمختګ او برخه اخیستنې فرصتونه او نجونو ته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره شي. حامد کرزي له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي ترڅو د ځوانانو استعدادونه وغوړېږي او افغانستان له بهرنیو اړتیاوو څخه خلاص شي. دوستانو، دا و د ورځې خبرونه.